درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره د پوهنتون استاد ښاغلی عبیدالله بهیر دی چې د سکایپ له لارې سره په خپرونه کې وصل دی. ښاغلی بهیر، ستړي مه شئ، کور رمضان چې بلنه مو منلې او خپرونه کې مو ګډون کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شته ستونزو د حل په تړاو باندې د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر ټینګار کړی دی. ستاسو په نظر باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شته ستونزو ریښه چیرته ده؟ سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته دعوت نه مننه. اول خو دا ده چې د دې څرګندونو هرکلی باید وسي. جماعت اسلامي ډېر زور تاریخ لري افغانستان سره، د افغانستان د جهاد دورې سره مولانا مودودي نه نیولی تر د اوسني رهبریت پورې دغه موږ په منځ کې مشترک د اسلام پاله فکر لپاره کار کول. دغه ښه ده چې داسې دوستان ولرو چې داسې موقفونه ونیسي. پاکستان او افغانستان په منځ کې یو اساسي ستونزه اوس هماغه د ټي ټي پي ستونزه ده چې تاسو وګورئ چې پاکستان یو ډېر منفي رول شروع کړی ده د ټي ټي پي د قضیې په جواب کې، او دوی هسې هڅه لري دا تقریبا 40 کاله دوی دا هڅه کوي چې په افغانستان کې یو داسې رژیم حاکم وي چې په هغې باندې دوی کنټرول وي. دوی افغانستان ته د خپل یو فرنټ په نظر ګوري چې دا به موږ دفاع کوي او د موږ خبره به مني، او هیڅکله یو آزاد حکومت په افغانستان کې نه زغمي. اوس د ټي ټي پي د قضیې نه دوی استفاده کوي او په دې په سر تبلیغات کوي. داسې خبریالان یې راغوښتي دي، لینو ډانل چې نومیزي استرالیایي خبریاله چې په افغانستان کې منع دخول ده، هغه پاکستان ته راغوښتې ده، په هغې په ترو مقالې لیکل. نور خبریالانو په ترو دوی خپله مؤسسې لري چې په دې باندې ریسرچ لیکي، مقالې لیکي چې افغانستان داسې یو خطر ده، نړیواله خطر ده. اوس څو ورځې مخکې بله مقاله ورکړې وه ماس مخکې چې افغانستان ټول دنیا ته اسلحه ورکوي او د تروریزم ملاتړ کوي. نو دغه ټول تبلیغات چې کوي دوی په همدغې اساس د ستونزې نه نیولی، خو بیا ډېر حده پورې په دښمني کې بیا ځي دوی پخې. بله ښاغلی بهیر، که څه هم چې تاسو په خبرو کې ځینو مسایلو ته اشاره وشوله، پاکستان د ټي ټي پي له مسلې نه د یو سیاسي فشار په توګه باندې ګټه پورته کوي، خو دا یو ښکارنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه فرضي ډیورن کرښه چې ده، په دې کرښه باندې پاکستاني ځواکونه حاکمیت لري. هغلته د اسلامي امارت ځواکونه هم شته، ولې تر ډیره پورې نظارت د پاکستاني ځواکونو هغلته زیات دی. ولې داسې یو ورځ پېښ نه شول چې په دغه فرضي کرښه باندې حداقل یو یا دوه کسان ونیول شي او هغه نړیوالو رسنیو ته وښودل شي، یا هم لکه د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي وویل چې که پاکستان دا دعوه لري چې افغانستان نه ترهګري ګواښ شته یا افغانستان نه په پاکستان کې ترهګري بریدونه سازماندهي کیږي، دا یو پلمه دغه وګڼله، ویل چې که واقعا داسې څه وي نو د ثبوت په توګه د دوی وړاندې کړي. هغه ثبوت هم نشته. د نړیوال څنګه کولی شي د پاکستان په دغه ډول تبلیغاتو باندې باور وکړی شي؟ اول خو پاکستان حکومت ته 20 کاله همدغه ادعا او همدا منطق وړاندې کوو چې کله به مرتګوته ونیول سوه چې تاسو طالبان ولې راپرېږدئ چې پاکستان په خاورې کې پناه وړي او برته راسي افغانستان کې وجنګېږي. د دوی استدلال به دا و چې دا ډورنډ کرښه دومره غټه ده چې موږ د دې تأمین نسو کولی او د دې هر نقطې باندې موږ نسو ولاړېدلی. نو همدغه جواب اوس باید دوی هم واوري چې دوی چې تقاضا د نن د افغانستان د حاکم نظام نه دا کوي چې تاسو دا کرښه مدیریت کوي او هیڅوک مه راپرېږدئ دې خواته. دا شی باید درک کړو چې دلته مشترک اقوام دي، مشترک ژبه ده، مشترکه خاوره ده، او خلک چې په یو طرف نه بل طرف ته انتقالیږي، د دې مدیریت او نظارت کول هم ډېر سخته کار ده. خو بل اړخ یې دغه هم ده چې پاکستان خپله هیڅ لیدلوری نه لري د ټي ټي پي لپاره، چې نن که د پاکستان حاکمان کینی او د دوی نه وپوښتل سي چې تاسو راته ووایئ چې دا ټي ټي پي ستونزه تاسو په پاکستان کې به څنګه حل کیږي، دوی د حل لاره نه لري. دوی ورسره مذاکرات هم وکړو، دوی ورسره جنګ هم وکړو، دوی حل لاره ورسره حل کوشش کړې ده چې په مخ ته لاړ سي، خو حل ته سره نه دي رسېدلي. دا به ورسره ومنو که ټي ټي پي ویم په افغانستان کې. تاسو ماته دا ووایئ چې پاکستان څه کولو ته تیار ده
چې طالب ځان ته د دشمنی په سر واخلي ټي ټي پی سره او دا ریسک واخلي چې ټي ټي پی کسان د نور داعش د نور اطرافو سره یو ځای سي. پاکستان څه ورکولی سي؟ پاکستان باندې ما او تا څه اعتبار ده؟ د 40 کاله 50 کاله تاریخ ته لیدو سره پاکستان خو هر وخت چې فرصت پیدا کړی ده یو ګروپ ترلاسه کوي او د افغانستان نظام تخریبولو کوشش کوي. نو اوس چې افغانستان که د مثال په توګه ټي ټي پی وي په افغانستان کې چې دغه یو آله د فشار په افغانستان ولري، ولې به افغانستان دا له لاسه ورکوي؟ ولې به یو داسې ډله چې هغه بیعت امیر المؤمنین ته ورکوي د طالبانو ته هغې نه دشمن وګرځي؟ نو خبره دلته دا ده چې دوی ډېر غیر واقعي توقعات لري د افغانستان نه، چې افغانستان بس د دوی لپاره عسکر په توګه ولاړیږي او د خپل مفاد ته به نه ګوري او یو ډېر غیر ممکنه کار چې دوی یې نسي کولی په پاکستان داخل کې دوی امنیت نسي نیولی، دوی مدیریت نسي کولی د ټي ټي پی، خو د طالبانو دا تقاضا ده، دا انتظار ده چې تاسو به راته کوئ. بله ښاغلی بهیر راځئ فرضاً د پاکستان دا ادعا ورسره ومنو چې بالاخره په افغانستان کې ترهګریزې ډلې شته یا افغانستان غواړي چې په سیمه کې یا په ګاونډیو هیوادونو کې د ناامنۍ ریښې خورې کړي. څه فکر کوئ اسلامي امارت چې 3 کاله کېږي په افغانستان واکمن شوی دی، افغانستان چې یو ویجاړ ملک دی، افغانستان چې بیا رغونې په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، بیلابیلو برخو کې له ننګونو سره مخ دی او نړیوال محدودیتونه هم پېښ د افغانستان خپل شتمنۍ د امریکا لخوا کنګل شوي دي، د هغې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ترې ګټه پورته کړي. واقعا دا توان به اسلامي امارت ولري چې په سیمه کې یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرۍ ریښې وغځوي او یا هم د افغانستان په تاریخ کې کله داسې شوي دي؟ اول خو دا ده چې د دوحې تړون یو برخه همدا وه چې په افغانستان کې حاکم نظام به دا تضمینوي چې افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالیږي، خو په هغې کې د امریکا او د امریکا د دوستانو ته اشاره سوې وه. اوس پاکستان له همدغې نه استفاده کوي، وایي چې شه دا ټي ټي پي خو ماته خطر ده، ماته ګواښ ده او افغانستان حکومت تېنه مخنیوی نه کوي. هماغه تاسو پخواني سوال ته هم برته راګرځم چې نړیواله ټولنه په چی باور وکړي؟ فرق دا ده چې زه تو د اوسنی حاکم نظام په افغانستان کې دوی هغه وجاهت، هغه اثر رسوخ په نړیوال رسنیو باندې نه لري. نو حقیقت چې هر څه وي، پاکستان حقیقت جوړوي. پاکستان په نړیوال رسنیو باندې اثر رسوخ لري، هلته مقالې لیکل کیږي او دوی مختلف اطرافو نه کسان راولي، هغوی ته دا وایي چې دلته دا خطر ده، دا ګواښ ده. خو واقعیت دا ده چې په اخر کې پاکستان لاس پاکوي په افغانستان باندې، یو شی چې دوی خپله نسي کولی له امارت اسلامي نه توقع لري. خو امارت اسلامي کولی سي چې دا کار وکړي، خو د هغې لپاره یو خبره پکاره ده او دا خبره په دې نه کېږي چې ته به ماته بد رد وایې، ته به ما پسې تبلیغات کې او بیا به له مانه تقاضا هم کوې چې زه به تا لپاره تنازل کوم، تا سره تفاهم کوم. خو را سره کښېنه، را سره خبره وکړه، ما ته دا ووایه چې د ما ګټه څه ده، زه درته دا کار وکړم. دشمن یې تا دشمن ده، ما نه تقاضا لري چې زه تا امنیت ونیسمه. ولې په دغه کې د ما څه ده، د ما څه فایده؟ ته ما ته څه ضمانت راکوې چې په مستقبل کې به ته نور ترهګري ډلو سره همکاري نه کوې، په افغانستان کې به بې ثباتي نه راولي؟ یو وارې زه تا نه دا درلاسه کړم، بیا ډېر ښه سره کولی شو. ښاغلی بهیر، دلته که د جماعت اسلامي د ګوند د مشر په څرګندونو باندې لږ تم شو، هغه وایي هغه چارې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل شوي، هغه د پاکستاني ولس او د افغان ولس یا دولت ترمنځ نه دي، هغه د پاکستان د ځینو دولتي چارواکو لخوا شوي دي. دغه څرګندونې یا دغه چارې ترسره شوي چې ګویا د دواړو خواو ترمنځ یې اړیکې ترنګلې کړي دي او بالاخره دغه بې باوري رامنځته کړې ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د جماعت اسلامي ګوند مشر هم په همدې باندې ټینګار کوي چې دواړه خواوې باید حداقل کین د پاکستان له دولت رسما غوښتي چې تاسو کینئ، د اسلامي امارت سره کینئ، خبرو ته کینئ، بالاخره که واقعیتونه یې هغه سره یو بل ته مخ ته کوي. اوس باور مو څه دی؟ دلته دغه بې باوري جوړول عام ولس باندې څومره اغېز کوي او دواړه هیوادونه واقعا چې له فرهنګي لحاظه، ژبني لحاظه، مذهبي لحاظه سره نږدې هیوادونه دي، د دې ترمنځ څومره واټن رامنځته کولی شي او د دې لامل د دې هغه منفي اثرات به بیا څه وي؟
اول خو کاش د دواړه اطراف پخوانی جمهوریت نظام د افغانستان او اوسنی پاکستانی امنیتي ادارې کاش ته درک کړی وای چې د ولسونو په منځ کې واټن څومره یو غټ ضرر لري او څومره یو ژور تاثیر لري د افغانستان او د پاکستان په ارتباط باندې. ما د جمهوریت چارواکو ته هم دا خبره کړې وه، په بار بار مې ورته کړې وه چې تاسو کوم تبلیغات کوئ او د طالب جګړې ته د پاکستان جګړې نوم ورکوي، سبا ته به تاسو نه یاستئ او افغان ولس په مجبورئ پاکستان ته د پاکستان ویزو ته د پاکستان په دروازې کې به ورته ناست وي او څوک به دین نه پرېږدي د علاج لپاره د سفر لپاره. او په مقابل طرف کې پاکستان د امنیتي ادارې بیا یو کار کوي، دوی فقط د سیاسي قضیه لدینه نه جوړوي، دوی په دغه باندې ډېره سرمایه ګزاري کوي چې دوی په خپل ولس کې تسمم آزار وپاشي چې ولس دا فکر وکړي چې والا افغانان نمک حرام دي، افغانان د موږ پر ضد کار کوي او د افغانان د موږ دشمنانو ته پناه ورکړي. او دا په داسې حال کې چې دا خلک کوم ډلې چې دي دا ډلې په پاکستان داخل کې دي، دوی خپل د پاکستان وګړي دي، دوی د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد اپریشن کوي. نو په دغه کې د افغانستان باندې تور لګول او افغانان عام افغان باندې تور لګول دا یو منفي ذهنیت په پاکستان کې خلق کوي چې هغه 40 کاله دوستي او همسایګي چې موږ تېره کړې دغه بیا داسې حد ته ورسېږي چې موږ به بیا په یو بل سلام نه اخلو. اوس هم وګورئ چې څومره په دې مجازي نړیو کې تبلیغات کیږي، بد و رد ویل کیږي د عام افرادو نه یو بل ته. او ولې چې شاته فیسبوک چلوونکي ناست دي، دوی فیسبوک چلوونکي یو ملي روایت لګیا دي جوړی په پاکستان داخل کې چې پاکستان ولس په دې باور ولري چې افغانان موږ ته خیر نه غواړي. او واقعیت دا ده چې افغانستان د پاکستان نه څه غواړي، افغانستان د پاکستان د ولس نه ښې خاطرې لري او نه موږ نه غواړو چې هلته بې ثباتي راسي، نه غواړو هغلته اقتصادي ستونزې وي او غواړو چې دوی مقابل طرف کې موږ لپاره همدغه احساس ولري. خو بدبختانه سیاسون امنیتي ادارې له دغې نه استفاده کوي، دغه فرصت نه د ټي ټي پي قضیې نه او د موږ تاسو په منځ کې موږ د هغوی په منځ کې دغه زار پاشي. بله ښاغلی بهیر، پوښتنه همدلته مطرح کیږي چې بالاخره دغه زهر پاشل چې د پاکستان اداره یې کوي د افغانانو د پاکستانیانو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته کول، واقعا که حقیقت وویل شي اسلامي امارت د دې وړتیا لري مالی شرایطو ته یا هم نظامی شرایطو ته که وکتل شي؟ اول خو دغه ده چې نه زار پاشول د پاکستان له طرفه کیږي، د افغانستان له طرفه یو ریاکشن ورکول کیږي چې په هغې باندې یو منظم کمپاین روان نه ده د افغانستان داخل کې. افغانستان اوس هم فرصت ورکوي چې راځئ سره کینو یو خبره وکړو. یو ستونزه دا ده، مخکې تاسو اشاره وکړه د ډورنډ فرضي کرښې ده، د ډورنډ فرضي کرښه د موږ دوی په منځ کې یو نه حل کېدونکې ستونزه ده او دوی چې تر هغو پورې دغې فکر نه راونه وځي چې دوی به هر رقم ته چې اوسي دوی به یو داسې حکومت په افغانستان کې لري چې په هغې دوی کنټرول ولري او دا ډورنډ کرښه دوی ځان ته تضمین کی، نو دوی به مجبورا همدغه د امنیتي اړخ نه افغانستان ته مسلسل ګوري. په افغانستان او پاکستان په منځ کې ډیر اقتصادي فرصتونه شته، ډیر تعلیمي فرصتونه شته، ډیر کار شته چې موږ یو ځای سره کولی شو، خو دوی مسلسل د افغانستان ته د یو خطر د نظر نه ګوري او همدغه ډورنډ کرښه ده. یعنی او جالبه دا ده چې صحیح ده که ما او تاسو په منځ کې یو نه حل کېدونکې ستونزه وي، کله موږ دا کولی شو چې شه دا شی خو نه حل کېږي، راځئ په دغې باندې بحث وسو نه کو، راځي په هغه موضوعاتو باندې بحث وکړو چې اوس ترې نه زه ته مشترک فایده اخیستی سو. او دوی دغې اړخ ته فکر نه کوي. پاکستان ګوره خپل ځان چیرته راورسو، په اقتصاد کې چیرته راورسو، نړیوال سټیج کې چیرته راورسو، دغه ټول د خپل د سیاستو په نتیجه کې ده. کاش دلته یو سم جمهوري نظام په پاکستان کې وای چې هغوی لږ فکر کړی وای د خپل مفاد ته، د ولس مفاد ته، نو بیا به افغانستان سره دومره د تقابل سیاست مخته نه بیله. بله ښاغلی بهیر، که څه هم اسلامي امارت په ځلونو دا خبره کړې ده، باید تکرارا زه هم وایم چې د افغانستان خاوره د ټولو ګاونډیانو پر وړاندې خوندي ده، یوازې ګاونډیانو نه د ټولې نړۍ پر وړاندې خوندي ده او هیچ چاته به د افغانستان له خاورې نه زیان نه پیښیږي چې نه دی هم پېښ شوی د تاریخ په اوږدو کې. اوس مسله دا ده، دا پاکستان و چې په څو ځله په ننګرهار باندې، په کونړ باندې راکټي بریدونه وکړل، د دې ترڅنګ په خوست کې هوایي بریدونه وکړل چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ستاسو باور څه دی، افغانستان نه خطر متوجه دی د ترهګرۍ که له پاکستان نه؟
اول خو افغانستان او پاکستان په منځ کې فرق دا دی چې پاکستان یو څو کاله مشخصا په یو لیست کې پروت و چې دوی سټیټ سپانسرز اف ټرر ولو، چې دوی د تروریزم ملاتړي دي، دوی په نړۍ کې بې ثباتي رامنځته کوي، د هندوستان په دوی باندې تورونه هلته دي، په افغانستان کې د دوی تاریخچه معلومه ده. افغانستان یو خبره دا ده چې امریکایان و غرب نن که امارت اسلامي سره کینی او ور سره د دوحې پروسه مخته بیایي، اساس یې دا ده چې افغانستان نه دوی پوس ولو چې په 3 کاله کې دوی ګواښ ورته نه ده مخ. افغانستان خاوره تأمین ده، هغه ژمنه چې په د دوحې په تړون کې سوې وه په هغې باندې امارت اسلامي ولاړ پاتې سوې ده. خو بل اړخ ته تاسو دا وګورئ چې کاش موږ یو داسې یو نړیوال پیژندل سوي وو او رسمیت پیژندنه دې موږ سوې وه، نو موږ به په نړیوال سټیج باندې کېنستی سولو او ویلو به چې پاکستان نن د ما هوایي حریم نقض کوي، نن د ما په داخلي امنیتي بې ثباتي رامنځته کوي، او دا واغه دغه تورونه پې لګوی سولو او دغه پې ثابتوی سو. خو بدبختانه موږ په خپل داخلي سیاستونو کې دومره کیل یو چې نړیواله ټولنه موږ په رسمیت اوس لا نه پیژني او موږ اوس هم لا ډېر کار پاته ده په داخل کې. نو څومره چې موږ کولی سو چې اوس د پاکستان سره موږ دا وضعیت لږ سره کنټرول کو، لږ د تنش نه راووځو، د تاوتریخوالي نه راووځو، همدومره ګټه ده د دواړو. ښاغلی بهیر، ستاسو په وینا باندې چې نړیوال رسمیت پیژندنه هغه څه دي چې د افغانانو غږ پیاوړی کولی شي او بالاخره په نړیوالو سټیجونو کې هغه ادعاوې ردېدی شي چې د افغانستان د ناامنۍ په تړاو باندې کیږي. اوس څنګه کیدی شي دغه نړیوال مشروعیت ته ورسیږو، یا اسلامي امارت څنګه کولی شي کوم کورني اقدامات کولی شي چې اسلامي امارت نړیوال مشروعیت ته ورسي یا په نړیوالو سټیجونو د دوی غږ پیاوړی کړي؟ اول خو موږ لږ د نړیوال فکر او نفس ته سر کیږدو، لږ پې سر خلاص کو، دې کې به ډېره ګټه وي. اوس مثلا تاسو وګورئ چې د ریچارډ بنټ د سفر نه بندول او دا پرون د امر بالمعروف نهي عن المنکر، پرون او بل پرون د قانون اعلانول، دا تغییرات که دا شیان کیږي خو دا په یو بهتر ډول هم کېدلی سي. ولې ځکه چې دا څو ورځې کیږي، هر مقاله خلاصه کوي، هر نړیوال سټیج باندې تاسو وګورئ، هر مشهور څهره وګورئ چې هغه په فلمونو کې ده که په رسنیو کې ده که په سیاست کې ده، په نړیواله کچه ټول انتقاد کړی ده په افغانستان باندې، په افغانستان نظام باندې. او خبره دا ده چې انسان دې ته فکر وکړي چې شه زه رسمیت هم غواړم او یو نړیوال سټیج هم غواړم او غواړم غټ کارونه وکړم، خو بیا په ځینې کارونو کې چې زه خپل دا روایت سم نه مدیریت کوم، دغه له ما پر ضد استعمالیږي. او نن چې امارت اسلامي اول ورځ چې واک ته راغلی، نړیواله ټولنه څومره لیواله وه چې ورسره کیني او ورته په رسمیت وپېژني، بیا یو کال بعد کله چې مکتبونه بند سولو څومره ضرر ورته ورسېدو، بیا پانتونونه بند سولو څومره ضرر ورسېدو، بیا اوس دغه قوانین او دغه هر قدم چې موږ اخلو، نړیواله ټولنه دا ادعا کوي چې تاسو خو په شا روان یاستئ، موږ له تاسو نه توقع لرو چې تاسو نړیوال نورمونه وپېژنئ او موږ سره یو تفاهم ته راورسېږئ او تاسو نور هر نوي فرمان سره شاته ځئ. نو خبره دا ده چې ځینې کارونه به چې هغه به اساسي وي، هغه به مهمې کولو لپاره، خو هغه په اولویتونو باندې او په هوښیار طریقې باندې چې وکړو، نو بیا به نړیوال سټیج باندې دا د موږ پر ضد نه استعمالیږي. او که پاکستان تیار در سره کمین خلاص کړی، هغه په دې فرصت پسې ګرځي چې ته ورته یو شی په لاس ورکړي چې هغه نړیوال سټیج باندې تا پر ضد استعمال کړي. همدا ټي ټي پي عقده نه نیولی، دوی تا دنیا ته داسې ظاهروي چې ته پخې نه د نظام چلولو توان لري او نه در سره دوی همسایګي کولی سي. نو دغه ټول ضرر رسوي. زه خو وایم چې کاش موږ دې فکر وکړو داخل کې چې شی یو تغییر راولو، یو ګام اخلو، نو د دې ګام تاثیرات به څنګه وي، نړیوال سټیج باندې به دا څنګه کتل کیږي. او په همدغې باندې فکر سره داسې کارونه وکړو چې واړه واړه کارونه باندې دا قانون بدون د اعلان کېدل هم ثبت کېدلی سوی. خو بس ډېر ستونزې دي. کاشکې زه وایم چې په داخل کې لږ سره فکر وسي او د افغانستان دښمنانو ته موږ نور فرصتونه ورنه کړو. ښاغلی بهیر، ځینو روایتو یادونه مو وکړه چې هغه باید مدیریت شي. د دې د مدیریت په تړاو او ترڅنګ یې د سیمې نړۍ او د افغانستان د ګاونډیانو لیدلورو ته په پام باندې، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام باندې د اسلامي امارت دپاره څه باید لومړیتوب وي؟ ګورئ، زه به یو بل مثال تاسو ته درکړم. ملل متحد د امنیت شورا کې کنفرانس روانو 2000
22 کال په اخیر کې او روزا تنیابه چې دلته رئیسه د دیونما هغه په سټیج زی لا هغې سټیج ته تګ نه اول ته هغه وایي چې راځئ امارت اسلامي سره تعامل وکړو په هغې سټیج ته تللو نه 15 دقیقو مخکې فرمان صادر کیږي چې نجونې به نور پانتونو ته نه ځي یعنې دا څومره ضرر رسوي چې هلته یو کس چې تا لپاره غواړي کمپاین وکړي ته د هغه خالي سلاکۍ او هغه ته به ګوته نیول کېږي ته چا لپاره کمپاین کوې نو اساس دغه ده چې دا اساسي حقوق چې موږ څومره زر تضمین کړو د افغانانو تعلیم نه نیولی تر نورو پورې داخلي ستونزې حل شي نړیوالې ستونزې هم بیا حل کیږي. ډېره زیاته مننه د پوهنتون استاد ښاغلی عبیدالله بهیر کورمدان چې خپرونه کې م ګډون کړی په موضوع راسره بحث درلوده.